د سپوږمۍ راډیو قدرمن اورېدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. وخت 10 بجې شوې. پام ور راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي په افغانستان کې تیرو 40 کلونو جګړو او نه پاملرنې د دغه هیواد پر ځنګلونو ډېرې بدې اغېزې کړې دي. یادې ادارې پرون په یوه خپره کړې معلوماتي ویډیو کې ویلي افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د دغې ادارې په خبره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40 سلنه ځنګلونه له منځه تللي دي. د افغانستان په بېلابېلو برخو کې له کلونو راهیسې په خپل سري ډول د ځنګلونو وهل روان دي چې حکومتونه یې لا هم په بشپړ مخنیوي نه دي بریالي شوي. د مارچ 21مه د ځنګلونو نړیواله ورځ ده او له 2014 کال راهیسې هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د انساني نړۍ په ژوند کې د ځنګلونو اهمیت ژوندی وساتل شي. د کانونو پټرولیم وزارت چارواکو خبر ورکړی چې له یو کورني شرکت سره یې د 1.50 میلیونه او 50 افغانیو په ارزښت د سمنګانو په مرکز ایبک کې د چونې کان د 2 برخو د استخراج تړون لاسلیک کړی دی. د یاد وزارت مسؤلین وایي د دې قرارداد له مخې به د قراردادي شرکت له لوري 1 میلیون او 200 افغانۍ په دغه ولایت کې د ټولنیزو خدماتونو په برخه کې لګول کیږي. د جوزجان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو ویلي چې تیر کال په دغه ولایت کې د 120 ښوونځیو او دیني مدرسو ودانۍ بیا رغول شوي دي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو د نوي ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې وویل چې تیر کال 10 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې، 140 بیا رغول شوې او دغه راز د 10 دیني مدرسو ودانۍ هم بیا رغول شوې دي. د مسؤلینو په خبره تیر کال 15 زره نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي دي، په داسې حال کې چې دوی د 10 زره زده کوونکو د جذب پلان درلود. د جوزجان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي اوس مهال په جوزجان کې 322 ښوونځي شتون لري چې پکې 200 زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د پاکستان لنډمهالي حکومت د تیر 1402 کال په لړم میاشت کې د افغان کډوالو د راایستلو پریکړه وکړه او تر دې دمه له 1500 زره ډیر افغان کډوال له پاکستان راایستل شوي دي. د پاکستان نوي حکومت هم د افغان کډوالو پر وړاندې د یاد هیواد د لنډمهالي حکومت پالیسۍ ته دوام ورکړی او د افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو پریکړه کړې ده. د یاد هیواد د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو به پیل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په لاهور کې خبريالانو ته ویلي چې په سند او پنجاب ولایتونو کې د افغان کډوالو د پیژندلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د راپور له مخې چې د 1402 د لړم میاشتې له پیل تر دې دمه له 1500 زره ډیر افغان کډوال ایستل شوي دي. قدرمن اوریدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې